الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. د قربانی د حیوان د ذبح کولو د حلالولو شرعي احکام او شرایط د ټولو څخه بهتره دا ده چې سړی خپل حیوان خپل قربانی زناور په خپله باندې حلال کړي، چې په خپله طریقه زده افضل دا دی چې په خپله حلاله کړي. نارینه هم حلالوی سي، زنانه هم حلالوی سي. ذبح خپل حیوان، خو زنانه به پرده کې کوي، بې پردګي به نه کوي. که چیرې په خپله یو سړی خپل حیوان نسي حلالولی نو بیا یو بل څوک وکیل کی د بل چا په ذریعه باندې او حلال کی. لیکن بیا هم علما لیکي افضل دا دی چې ته په بل چا باندې خپل حیوان حلالوې، په کار دا دی چې هغه د قرباني والا سړی ته ورته حاضر یې بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر د حلالولو په وخت کې چې د کم چا پسه حلالیږي هغه ووایي. د دې دپاره چې کم څوک وکیل کړي دي هغو ته هم وریاد سي او هغه د ده د ذبح نیت وکړي. نارینه او زنانه دواړه دپاره دا حکم دی چې هغه ذبح په وخت کې ودرېږي. نبی علیه السلام حضرت فاطمه رضی الله عنها چې د هغې قرباني پسه حلالی دی، نبی علیه السلام ویل یا فاطمه قومي واشهدي، فاطمې راسه خپل پسه خپل قرباني سره ودرېږه او ګواهي ورکوه، حاضره سه. نو په دې وجه زنانه هم باید حاضره سي، خو لیکن د پردې اهتمام به کوي. د زنانې چې د کم چا څه پرده ده په لڅ مخ هغو ته حاضره نه سي، لکه لیورونه سو، نور د خاوند څه ما سوا نور قریبان سو د خاوند د هغو څه د زنانې پرده ده. بهرحال بې پردګي نه د پردې په صورت کې یو څوک خپل خاوند یا بل څوک وکیل کی، دا خپله که چیرې غیر محرم څوک نه ودرېږي د ذبح په وخت بسم الله الله اکبر ووایي، دا افضل عمل دی. دویمه خبره دا د ذبح د چا صحیح ده. د ذبح یعنی حیوان حلالول به څوک کی؟ مسلمان به کی. غیر مسلم غلط عقیده والا چې د اسلام عقیده نه لري د هغه خلکو ذبیحه حلال سوی حیوان هغه حرام دی، جایز نه دی. لکه مثلا هندوان سو، سیکان سو، سیک سو، شیعگان سو، شیعه سو، ذکری سو، قایدیانی سو، د دغو خلکو حلال سوی حیوان ذبح سوی حیوان مسلمان دپاره حلال نه دی، د دوی ذبیحه خوړل جایز نه دی. قربانی هم چې که دغه خلکو هندو، سیک یا شیعه یا قادیانی یا ذکری حیوان حلال کی، د هغو قربانی نه ده صحیح او دا حیوان خوړل جایز نه دی. بل دا چې د ذبح حیوان د حلالولو په وخت کې بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر دا ویل ضروري دی. که چیرې چا په کسته باندې د حیوان د حلالولو په وخت کې بسم الله بسم الله الله اکبر نه ووایي، په کسته پرېښوي، دغه حیوان حلال نه دی. د دې خوراک نه قرباني صحیح سوه، نه د دې خوراک جایز دی، دا حیوان حلال نه دی. البته که چیرې د یو چا څه په غلطي کې په بېپامي کې په کسته نه و، په خطاً بسم الله ځینې یې رسوله، بیا دغه حیوان هم حلال دی، قرباني هم صحیح ده. د حیوان د ذبح او حلالولو په وخت کې مستحب او بهتره دا ده چې حیوان به د قبلې په خوا باندې پرېباسي، پښې هغه به ټینګې ور وتړي، مضبوطه وی قابو کې. د هغه بعده چې حلالي د هغه څه مخکې بسم الله الله اکبر دی ووایي، د هغه بعد به بیا دا دعا ووایي چې کوم څوک قرباني کوي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. او داغه بعد بسم الله الله اکبر وای حیوان دی ذبح کی. حیوان چې حلال کی چې حلال سو د هغه بعد د ذبح ورسته بیا دا وای اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراهيم عليهم السلام. دا دعا دی وای. کچیر عربی نه زده بیا دا وای چې اے الله ته دا زما څه قرباني داسې قبوله کړې لکه د خپل حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې قبوله کړې وه، او داسې راڅه قبوله کړې لکه د خپل خلیل ابراهیم علیه السلام څخه چې قبوله کړې وه. د حیوان د ذبح کولو او حلالولو په وخت کې دي چاړه ښه تیزه کړي، پڅه چاړه دې نه راوړي چې په حیوان باندې تکلیف او خواري راسي، او کوشش دې وکړي چې زر ذبح کړي. په ذبح کولو او حلالولو کې ډېر ټیم وانخلي، او د حیوان په حلالولو کې د دې خیال وساتي څلور رګه څلور هغه پرې کول ضروري دي، کاټول ضروري دي.
یو حلقوم ورته وایي دا د سا چې اخلي حیوان دغه نالۍ ده نرخرم ورته وایي یو ده. دویم د حیوان چې دا خوراک کوي دا خوراک چې ځي په کومه لار نالۍ باندې چې هغه ته موري وایي دغه لار او دغه پایپ دغه هغه کاټول نالۍ او دا غاړه دا کاټول هم ضروري دي. د هغه څه علاوه یو سایډ په راسته او غوږ په برابري باندې او د چپه غوږ په برابري باندې دوه غټ رګونه دي چې یو د روح او د وینې دي دغه دوه رګونه پرې کول ضروري دي چې وینه ښه وبهیږي. په دې کې د کوشش دا کوي چې حرام مغز چې دي هغه له چاړه نه ورسیږي هغه کاټ نسي. حرام مغز چې کاټ سي بیا د حیوان روح هغه ژر نه وځي او فاسده وینه هم نه وځي ژر او وینه بیا بنده سي هغه وینه بیا په بدن کې پاته سي په غوښو کې پاته سي دغه د وجې بیا غوښې بدبو کوي غوښې هغه سي بې خونده هم سي او وینه فاسده وینه چې کې پاته سي غوښې بیا ژر خرابیږي هم بې خونده او بې ذایقه مې. کوشش دې دا کوي چې هغه کم د حرام مغز دی هغه د لنډې چې کوم مازغه دي چې در حلق دغه پورې راغلي دي سره پورې دغه مازغه کاټ نه کړي. حیوان د قرباني حیوان د ورځې هم حلالوی سي د شپې هم حلالوی سي. فقهاو مخکې کتابو کې دا لیکلي دي چې یکره ذبح لیلا چې د شپې په وخت کې حیوان ذبح کول دا مکروه دي. هغه وجه دا لیکلی و چې پخوا د روڼا به خاطر خوا انتظام نه و خطره به د دې وله چې یا حیوان سم حلال نسی یا انسان خپل لاسونه په تیاره کې خپل لاس په پرې نه کې په چاړه باندې. نو اوس چونکې نن سبا د بجلی او د لایټو انتظام شته که چیرې صفازۍ او د لایټو د بجلی انتظام یې رڼا پوره مکمل نو لکه څنګه چې حیوان د ورځې حلالول جایز دي د شپې هم حلالولی سي څه مشکل نسته. د حیوان که چیرې په قصاب باندې حلالي د هغه حیوان پر حلالېدو باندې اجرت او مزدوري قصاب اخلي د هغه ته جایز دي خو په شرط دا چې د یو پسه اجرت به معلوموي که اجرت معلوم نه دا اجاره فاسده ده او خپله مزدوري به معلوموي چې د یو پسه حلالوم د پوستې کاږم غوښه در ماتوم دومره پیسې غواړم هغه پیسې بیا ورکوي. و قصاب ته په اجرت او په مزدوري کې د غوایه پوست یا سر و پښې ورکول یا د پسه پوست سر و پښې ورکول دا جایز نه دي. په اجرت کې به د پسه غوښې ورکول دا هم جایز نه دي بلکې جلا به د اجرت متعین کوي و قصاب ته به جلا خپل مزدوري ورکوي. ها البته د مزدوري ورکولو بعد که چیرې هغه پوست بطور هدیه بطور تحفه هغه ته ورکول غواړي او قصاب یې غریب مسکین حاجتمن او ضرورتمن بالکل یې ورکولی سي. دغه رقم سر و پښې او لرې او دلبند دا هم ورکولی سي څه مشکل نه دی. البته په مزدوري او په اجرت کې به نه ورکوي په اجرت کې ورکول درست نه دی حرام دی ناجایز دی. بل دا چې کله حیوان ذبح کوي حلاله کوي نو فورا د پوسته نه کاږي بلکې لږ ساعت کې د کښیر د انتظار دی ورته وکړي چې هغه پسه و د حیوان روح او سا وخیږي د هغه بعد او چې یخ سي ټنډه سي د هغه بعد بیا د پوسته وکاږي څرمن ځین لرې کې ایسته کړي. که چیرې د غټ حیوان ذبح او حلالېدل و په هغه کې مختلف اووه کسان شریکانو د اریو نوم اخیستل د ذبح کې چې کوي حیوان حلالي هغه سړي دپاره ضروري نه ده چې د اریو نوم واخلي البته د ټولو نیت یې وکړي. که شریکان ټوله حاضر خو بهتره ده چې هغه حاضر او که نه هم چې د کم شریکان دي د هغو نوم اخیستل ضروري نه دي البته د هغو نیت پکې وکړي چې دا د اووه کسانو د پلاني دپاره د ذبح قرباني زه کوم بیا بسم الله الله اکبر وای حیوان حلال کې ذبح کړي. او بل د حیوان د حلالولو صورت بدای چې دا کومه د حیوان چنغاړک دی یا د ستونی دی دا غوټۍ ده د غوټۍ سه د سر په خوا نه کې چاړه حلال نه کې بلکې غوټۍ د سر په خوا راسي د غوټۍ سه د سینې په خوا د ځګر او د سینې په خوا حلال کې چې دا غوټۍ د سر وخواته سي نو دا د سنت طریقه هم ده د ذبح او په دې کې د حیوان روح سا هم ژر وځي. بل دا چې یو حیوان حلالوي مختلف حیوانان د یو حیوان و مخ بل حیوان باید نه کې حلال. او دویم دا چې حیوان چې حلالوي د هغه دپاره به چاړه ټی تیزوي د اوسپنې او تاریدار داسې چاړه چې پرې کول کوي د اوسپنې بغیر بل داسې یو آله استعمالول لرګي یا د بل شي څه جوړ سوی چې هغه جانور کما حقه سم نشي حلالولی بل شی استعمالول جایز نه دي. البته که چیرې پرې کول کوي لکه اوسپنه چاړه بیا خو جواز لري لیکن افضل دا ده چې د اوسپنې چاړه یا چاکو یا داسې شی استعمال سي چې د حیوان په اساني سره ذبح په وسي.